عزتمندو کتونکو د بیګم نسیم ولی خان خبرې اترې تاسو واورېدې. اوس موږ راځو خپلو میلمنو ته. رحمت شاه سایل چې کومه مینه خپل وطن سره کوي، خپل پښتون رور سره کوي، خپل پښتونخوا سره کوي، نو هغه په دومره کتابونو کې ولیکل او دومره خلکو ته ورسېده چې ټوله دنیا کې اوس ستاسو دا مینه څرګنده شوه. نو همدغه شانتې دې مشرانو چې کوم خان عبدالغفار خان چې موږ ورته باچا خان وغی او خان عبدالولي خان چې د قام دپاره د پاکستان دپاره د پښتون دپاره د پښتونخوا دپاره کومه مینه وه، نو هغوی په کوم انداز د هغې اظهار کولو چې ما په خیال عابد صاحب باچا خان په یو داسې وخت کې دې لارې ته راغی چې لا د سکول طالب علم و او هغه ځینې خبرې یې محسوس کړې لکه چې سړی تیری نو څه مشاهده پکې کوي. دې په داسې وخت کې راغلی و چې د پیر روشان د دور او د خوشحال خان د دور نه پس قریب 3.5 فاصله په منځ کې تېره شوې وه. د عمر دغسې تېر شوی و، بیا د انګریزانو زمانه ده، دلته غلامي ده، د 100 کالو نه د 1 پېړۍ نه زیات عمر یې دلته تېر کړی دی. پاخه میخونه په دې علاقه والي دي، کلاګانې جوړې کړي دي، چوڼۍ جوړې کړي دي، غرونه یې نیولي دي، میدانونه یې نیولي دي، یو نظام یې قایم کړی دی. بیا د ټولو نه عجیبه خبره دا ده چې د دې قام او د ولس چې کم خلک دي، د سر خلک هغه په یو عجیبه انداز کې د دې چې کم خپل د جرګه سیستم دی، د دې چې خپل کم پښتني روایات دي او کم کلچر دی، کم سدي او هغې کې دي کم دغه لري، دا یو سیستم لري چې هغه یو نظام هم ورته مونږ ویلی شو چې مکمل نظام دی. هغې څه بل څه شی په هغه وخت کې نه دی راوړی، ما هغه یې په دې باندې استعمال کړی دی. لکه مثلا چرته چې ملکانان وو هغه یې راغونډ کړي دي، هغې ته یې مراعات ورکړي دي، او ورو یې پې د خلکو خلاف لکه فلاني ځای کې داسې خبره کېږي، په فلاني ځای کې دا، نو یو قسم لا زنګ خلکو ته د خلکو زړونو او ذهنونو ته لګېدلی. باچا خان یعنې په دغه وخت کې یو آغاز چې کوم هغه کړی دی، نو هغه یې داسې دی چې تر ټول ولولې، نو دې سیاسي سړی کم دی، دې سماجي سړی دی، اصلاحات زیات او اصلاحي پروګرام یې لرلی دی او د هغې نه آغاز کړی دی. خو په هغې کې د دغه پې شک شوی دی، د انګریزانو پې شک شوی دی چې دا دې څه کوي، دا څه کوي که نه. نو دې منې کړی را منې کړی دی، خو دې ورته وایي چې بهی دا خو لکه مطلب دا دی چې دا زمونږ کام دی، دا زمونږ ولس دی. دا دغه چې کوم دی که نه، دا سقراط چې کوم مقدمه ده، نو هغه ته وایي چې ته به دا خبره نه کوې، ته به دا خبره نه کوې. نو وایي چې که زه په خپله خاوره هم رښتیا نه شم ویلی، نو بل وطن ته به په رښتیا ورپسې ځمه. د ده هم هغه دغه چې کوم و هغه انداز هغه همدغه و چې بهی زه دلته د خپلو وروڼو خدمت کوم، که دا ټوله دنیا د خپل عزیز ولی د خپلو وروڼو خدمت کوي، نو په ما ولې پابندي لګوي؟ زه خو لکه دغه کار نه کوم، بې قانونه کار نه کوم، غلط کار نه کوم، که د تعلیم خبره کوم، که د شعور پیدا کولو، دا خو کار ستاسو دی او چې زه یې کوم نو تاسو ما ولې منې کوئ؟ نو هغه په دغه وخت کې خدای پاک په پښتنو باندې یو رحم وکړو او ډېره موده پس غلامۍ په یو دور کې هغه را پیدا شو او رفته دغه خبره بیا د ازادۍ په تحریک کې بدله شوه او ډېر زیات په ډاګ یې د ازادۍ دپاره جدوجهد وکړو. د هغه ملګرو زما په خیال د هغه سره چې کوم ملګري وو هغه هم خدای خدمتګار چې څه وو، نو هغه لکه وروسته بیا خدای خدمتګاري هغه جوړه کړې ده. اول یې دا واړه اصلاحي ګامونه اخیستي دي، څه کړي دي، رسم و رواج خلاف. نو هغه زما په خیال چې لکه
څنګه د خدمت آغاز کړی دی او څنګه تر اخري سلګۍ پورې رسولی زما په خیال دا مونږ خو لکه چونکې د کام او د ولس یوه جولی ده هر څوک پکې خپله خپله برخه وراچوي مونږ که پکې هم څه وړوکې غوندې برخه وراچولي یي به کني زما په خیال مونږ تصور هم نشو کولی چې لکه هغسې به وکړی شو هغسې شوګیرې به وکړی شو هغسې به په پولو پټو وګرځو هغسې به په کلو درو وګرځو د خلکو کوڅې به جاري کړو دا زما په خیال د هر چا د وس خبره نه وه دغسې خلک خدای پاک په کلونو یو قوم له ډېره موده پس څوک داسې پیدا شي چې د کام غم وکړي جی جی صحیح ده جی فاروق شاه صاحب تاسو موږ ته دا ووایه چې باچا خان صاحب اکثر دغه خبره کوله چې موږ په پاکستان کې څلور وروڼه یو او هر چا ته خپله برخه ورورسي نو په پاکستان کې د هغې د رورولۍ چې کوم دی هغې څه د څه خیالات وو جي د څلور واړو صوبو په هکله باندې دا خو ښکاره خبره ده احمد شاه ساحل صاحب په دې باندې رڼا واچوله د باچا خان مخکینی دور خو اصلاحي و خو بیا هر کله چې دی د غلامۍ نه آزاد شو او پاکستان په عالم وجود کې راغی نو بیا د دا وی چې یاره انګریزانو خو چې موږ سره هر څه کول هغه به یې کوله اوس خو مونږ په آزاد ملک یو په کار دا ده چې په دې کې مونږه دا څلور وروڼه یو پنجاب سند بلوچستان او سرحد چې هغه وخت کې به ورته سرحد ویل اوس ورته پښتونخوا خیبر پښتونخوا وایي او په کار دا ده چې دا څلور واړه وروڼه مونږه ژوند ډېر په ښه طریقه باندې تېرو په امن تېرو د یو بل حق وپېژنو د یو بل حق نه خورو که ورکوټی دی هغه هم په دې ملک کې حقدار دی او که لوی دی نو هغه هم هغسې حقدار دی د دې ملک کې د بده مرغه هغه دغه خبره چې کومه ده نو هغه د وخت حاکمانو ته منظوره نه وه او په هغې کې که تاسو خیال وي هغې بیا یو یونټ جوړ کړو په یو یونټ کې بیا باچا هم ډېر زیات د هغې مخالفت هم وکړو دا خلکو کې بیا بیداري پیدا کړه وګرځېدو او خلکو ته یې دغه یو یونټ نقصانات هم وښیل د ډېر جدوجهد او د کېدونو او د مصیبتونو نه پس داسې دور راغو چې دې د حکومت واکمنو ته دا خیال په زړه کې چې واقعي ده دا څلور برخې ملک چې دی دا برابر دی په کار دا ده چې دوی له خپله برخه ورکړو او د دې هغه چې کوم اسمبلی او هغه پخوا انګریز وله ورکړی وي نو هغه بیا هغه خپل حقدارو ته ورکړو نو بلوچستان او سند او دې سرحد ته او یعنې پښتونخوا ته د منځ کې سوال راغوجي دا خدای خدمتګار هغه یې جوړ کړي وو که نه او جي ډېر لوی تحریک وکړ نو د پښتون قوم کې دومره ډیسپلن ځکه چې هغه اکثر دا کول چې یو غریب سړی و هغه به جرنیل کو څوک به کرنیل کو که نه هغه به ډېر غریب و په معاشره کې به هغه ته خلکو ډېر عزت نه ورکولو خو باچا خان هغه د ټولو مشر کو بیا به هغه ټولو خدای خدمتګار و د هغوی حکم منلو نو دا څه داسې طریقه کار و جي ګوره جي هغه چې هر کله دا باچا خان خپل د خدای خدمتګارۍ تحریک شروع کولو نو د هغه سره داسې ملګري وو په هغه وخت سره چې هغه هغې کېنوله او ورته وی چې او کار مونږ کوو نو دا په منظمه طریقه په کار دی ځکه چې هر یو کار د نظم او ضبط لاندې نه وي نو هغه بیا زر خراب شي او دغه شي که چېرې دا تاسو خورول غواړئ نو په هر کلي کې د یو جرګې په حساب باندې د هغې صدر جوړ کوي خزانچي جوړ کوي نایب صدر جوړ کوي سیکرټري جوړ کوي داسې په هر کلي کې تاسو وګرځئ او داسې جرګې جوړې کوي نو دغه خلکو ته بیا
کار په حواله کو. هغه کار سو هغه اصلاحي کارو د خدای خدمتګار اصول سو د خدای خدمتګار فرایض سو آی ورته کوله. نو هغه اکثر پښتانه خو زمونږ داسې وو چې هغې به ټول عمر دغه پرې جنبې او جنګ جګړې او دغه دشمنو ترفګنو کې دې کې به دا سر وو. نو باچا خان وی چې زمونږ غټ نقصان هم دغه دی، مونږ چې ترقي پښتون نه کوي یا را باندې انګریز حاوي دی او انګریز مونږ ته غاړه کې دغه چولې دی زنځیر، دا وجه هم دغه ده چې هغه زمونږ د دې نه فایده اوچتوي. او انګریز خو داسې و چې هغه خو د تعلیم باچا خان په حق کې و، هغې په تعلیم په حق کې نو، ځکه یې نو چې دې مولیانو ته او دې خلکو ته او دې ناپوهه خلکو ته به یې دا وی چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي جنت کې به ځای نه وي او دوزخ کې به غوټې وي. دا چې خبرې به کېدې نو د خلکو به دا اورېدې ویل بیا واقعي ده چې د تعلیم چې دی د مدرسې یا د سکول تعلیم چې دی نو دا مونږ دوزخ ته رسوي. نو نه به وایو چې دغه ډېرو خلکو تعلیم نه کوله. تاسو ډېره ښکلې خبره کوئ. تعلیم باچا خان زاړه تصویرونه چې غازي خان بابا ځای کې چې کوم تصویر لګېده نو پښتون رساله باچا خان داسې نیولې ده. نو دا د میډیا اهمیت نه باچا خان خبر و چې هغوی په میډیا باندې دومره زور ورکولو چې ګنې رساله دې وي او د پښتو رساله دې وي او پښتون نوم دې داسې. زما په خیال باچا خان چې اوس سړی ګوري لولي یې هغې داسې کمال کړی دی چې په هغه وخت کې لکه دا سړی چې کوم دی و خو پښتون او یو ډېر ساده باده سړی ښکاري. خو دا ده چې هغه جهان بیني پکې دومره ډېره وه او د هر څه نه دومره خبر و او داسې آزاد ذهن خدای پاک ورکړی و چې لکه هغه خلکو لکه ناست دی او سوچ یې کړی دی. دا یو مفکر سړی کولی شي او تفکر هله پیدا کېږي چې هغه لکه مطلب دا چې سړی څه ذمهدارۍ خپله راوالي په سر باندې. نو هغه لکه په دې سوچ کو چې بھئی دغه چې کوم دی بې تعلیمه دی او چې بې تعلیمه دی نو په نننۍ دنیا کې به دی څنګه ژوند کوي یا خپل پلا او بېبود هغه به څنګه پېژني، په خپل سود زیان به څنګه پوهېږي، یا دا چې کم جهل دی او یا جګړې دي یا غیمې دي یا څه دي یا څه دي د دې نه به لکه دې څنګه روزي په دې کې به سړی شعور څنګه پیدا کوي. نو هغه اول دا خو لکه داسې اسانه خبره هم نه هغه په خپله وایي چې ما 15 کاله منډې کړې ووالې هغه وایي چې زه انقلابي وم ذهني طور. خو 15 کاله پس زه په دې پوه شوم چې بھئی انقلاب خو هم پوهان غواړي، انقلاب خو بدلون ته وایي. نو چې په خلکو کې بدلون راځي نو دا خو به پوه خلک راولي که نه، او د دې خلکو د خیر ښېګڼې دپاره به یې راولي، د دې خلکو خلاف خو به نه یې که نو خو هم پوهان غواړي. نو بیا زه کېناستم او سوچ مې شروع کړ چې بھئی دې له پوهه ورکول پکار دي، پوهه یعنې تعلیم ورکول پکار دي. د هغې دپاره لکه کار شروع کړو او چې هغه شروع کړو نو بیا خلک څه کار کوي، کم کم ځای کار کوي، څومره کار کوي، موږ څه کوو، چې کم ملګري دي زما هغه به څه کوي. نو د هغې رپورټونه به زه ګورم که نه دا ټول خلک دې وګوري. نو د دې دپاره د یو اخبار د یوې رسالې هم ضرورت دی. په هغه وخت کې چې دلته صحافت دا شیونه نه وو نو باچا خان په هغه وخت کې د دې دپاره سوچ کړی. اوس خو باقاعده شعبه ده یعنې صحافت چې کوم دی که نه هغه خو په کالجونه دي په هغې کې کېږي. هغه وخت کې دغسې د ما او ستا او د بل غوندې خلک چې کوم دی چې صحافت یې ویلی نه و هغې راغلي وو او د هغې هغه لیکونه به یې په هغې کې دغه کول او هغه اوس زمونږ د تاریخ باقاعده برخې دي. ته پوه شو که نه. نو زما په خیال چې باچا خان د تعلیم دپاره او د صحافت دپاره دا چې د خلکو صورتحال دي څه کوي هغه حالت دې نورو خلکو ته ور ورسوي او د خبر په شکل کې د مضمون په شکل کې چې خلکو ته اګور دا تاسو عجیبه خبره ده نن هم په دې صوبه کې یو اخبار دا دعوه نشي کولی چې ګنې هغه په دوره تعداد کې وځي
پښتون رساله دغه په وخت کې د باچا خان په وخت کې 10,000 وته او کمال دا دی چې په دې پابندۍ هم دی د هغې ملګري دومره برړي خلک وو چې خلکو ورته بده رد هم وي چې یاره ته په بل کار دې نشته رساله راپسې راوړې خو هغه به وړه و خامخا به یې وړه او هغه خلک به یې را مجبوره و او ځکه چې هغې د کار طریقه چې کومه وه د بادشاه خان نه زده کړې او بادشاه خان یو داسې سړی دی چې هغه یو ځای روان دی ملګری دی ورسره نو هغه یو زمیندار ته وایي یوه کوي هغه زمیندار ته وایي چې دا بادشاه خان دی راغلی دی تا سره څو خبرې کول غواړي هغه به هېڅ کار نه لري نو ته ستړي مچي وي نه جواب ورکوي نه خپله یوه کوي هغه ته بادشاه خان وایي چې یاره ته ما ته پرېږده نو او سره چې یوه کوي داسې ځي نو دی ورسره داسې ځي چې بیا راځي نو بیا ورسره راځي او خپله خبره ورته کوي او بیا ترې رسخت علي هغې ته وایي هم نه چې په مخامخه که نه هغه دی چې خیر دی دا که د چا په ذهن کې خبره کېنول اسان کار نه بلکل حاجي او هغه سړی د هغه وروسته چې خدای خدمتګاري جوړه شوه هغه سړی د هغې د ټولو نه ښه ملګری او هغه ورسره تراجره ورسره خبرې به انشاءالله جاري ساتو جي قدرمندو کتونکو راځئ چې د خدای بخلي باچا خان یو څو خبرې تاسو ته وړاندې کړو دا تاسو اورئ بیا راځو تاسو په خدمت کې تاسو کې دا د خپل ژبې او د خپل قوم دا احساس وینم او تاسو حقیقت دا دی چې ډېر زور قوم خدای پیدا کړي خو کیسه دا ده چې دشمنانو موږ په خپل کور کې ټوکړې ټوکړې کړي دا یوسفزی دی او دا مامندی دی او دا ممن دی دا وزیر دی دا باجوړی دی موږ ټوکړې ټوکړې کړي او بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې دی په کور کې لګولي نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما درته وایي چې تاسو له دا طاقت درکړی دی دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته دی خو افسوس خبره دا ده افسوس په دې دی چې خدای موږ له کوم طاقت راکړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالوو هغه طاقت موږ په کور کې استعمالوو هغه طاقت کور کې تاسو وینئ چې زموږ څه حال فریب دي جنبې دي تربګنۍ دي دشمنۍ دي بغض دی کینه ده چاپ ده د یو پښتون بل پښتون ته په اتفاقي ده ته زما په خوشحالۍ خوشحاله نه د ستا په خوشحالۍ خوشحاله نه ته زما خیر نه غواړې د ستا خیر نه غواړم ته زما په بربادۍ خوشحالېږي زه ستا په بربادۍ خوشحالېږم ته ځان په فکر وکړې زه تا وجنم ته ما وجنې
جی ګرانو عزتمندو کتونکو د باچا خان تاسو ښکلې خبرې واورېدې او د خدای بخښلي باچا خان پیغام بالکل صفا سوتره و چې پښتون د بل پښتون سره مینه کوي، د هغه د قدر عزت کوي او هغه سره د بغض کینه نه کوي، او دا پښتنو چې کوم تقسیم دی چې دی دا تقسیم ختم شي او خپلو کې یو ورورولي قایمه کړي. ګرانو عزتمندو کتونکو رحمت شاه سایل صاحب موږ سره ناست دی، نو زه یم چې د موقع نه چې لږه فایده واخلو او ستاسو کلام تاسو نه واورو. ما هغه بله ستاسو یو شعر چې غلط ویلی خو ما ورسره دا ویلي چې ورځ به دا صحیح کوو جي خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم نو هغه ړومبی که تاسو ووایي جي بیا وهم په تری سایل په خپل ټوټې ټوټې کچ کړو خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم. ډېر ښه جي ډېره مهرباني جي چې زما اسلام وکړه جي. دا زه به د باچا خان بابا پاک له یو دغه ووایم یو کتاب ارشاد جي ارشاد د ولی خان په عقله ما یو نظم هم لیکلی ارشاد جي دواړه کوم جي چې تر څو د دې وطن بچي نه هر وي د وطن تصویر تر هغې نه تمام دی پوره سپوره به اخر شریکول وي. دا پیغام د باچا خان بابا پیغام دی. ډېر ښه جي ډېر ښه. او دا یوه کتاب د ولی خان په حواله هم وایي چې کاش چې په دې لار یو ځل بیرته ولی خان راشي، کاش چې په دې لار یو ځل بیرته ولی خان راشي، روح د افغان به په وجود کې د افغان راشي او د پښتونخوا غرونه به ټول په یو بل زیری وکړي چې د خپل کام او د همولس جانان راشي. دا یو نظم عبد صاحب په دواړو باندې لکه ګرانه خبره وه لکه دواړه سړی څنګه په دغه کې راولي. زه بیا دغسې ووایم تحت اللفظ به یې ووایم څنګه جي تحت اللفظ خو به ډېر خوند وکړي او به ډېر خوند وکړي. یو عالمي باچا خان دویم ملي قهرمان دوه آینی دي ځان پکې هر څوک ویني. یو تصور د جهان دویم تصویر د انسان دوه آینی دي ځان پکې هر څوک ویني. ژوند دی پښتون کو پښتون ژوند کو تاریخ جوړ کو د ژوند دپاره یو هم د خلکو جانان بل هم د خلکو جانان او دوه آینی دي ځان پکې هر څوک ویني. اور گلزار کو حسن عام کو اور گلزار کو حسن عام کو تار تار وجود آخر یو قام کو یو د رنگونو گلشن بل د فطرت گلستان دوه آینې شوې ځان پکې هر څوک ویني. کاروان جوړ کو تیارې پرې کړې کاروان جوړ کو تیارې پرې کړې دشتې لارې 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 رڼې کړې یو د اسمان کهکشان بل د زړګو چراغان دوه آینې شوې ځان پکې هر څوک ویني. او دروغې زیر و زبر دروغې زیر و زبر رښتیا عام کړل دروغې زیر و زبر رښتیا عام کړل تږي د ژوند د سیراب د ژوند په جام کړل. دروغې زیر و زبر رښتیا عام کړل تږي د ژوند د سیراب د ژوند په جام کړل. دا و د دواړو داستان دا و د دواړو ارمان دوه آینې شوې ځان پکې هر څوک ویني. د دې وطن خزانې د دې وطن بچو ته چې ترسو نسپارو موږ به آرام ونه کړو. د دې وطن خزانې د دې وطن بچو ته چې ترسو نسپارو موږ به آرام ونه کړو. دا و د یو هم اعلان دا و د بل هم اعلان دوه آینې شوې او پکې جهان لیدی شي. شعر بیدار پښتنو د زړه مراد تازه کوي په زړونو لاس کې دی د دواړو یاد تازه کوي. یو به باچا د زړونو
بل د زړګو ترجمان واه دوه آینې شوې پکې لیدې شي جهان ډېر ښه او دواړه مو پلار او زوی په یو نظم کې او د هغې فلسفه هم بیان کړې د هغې شخصیت هم بیان کړی دی سید فاروق شاه صاحب بس یو مختصر غونډې سوال کوم خو زه یم چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې د یو خدایي خدمتګار د کور ماحول به څنګه و د خدایي خدمتګار به د خپلو بچو د خپل کورودانې او ګیر چاپیر چې کوم خلک وو په ګاونډ کې د هغې دپاره به دا خدایي خدمتګار د ده به څه نمونه وجي د خدایي خدمتګار لومړنی پہچان خو د هغې د لباس نه کېدو چې کله به دي د باچا خان لباس ته کاته نو هغه رنګ به په دې کې م راتلو نو ساده لباس به یې اغوستو لستوڼي اوږده او دغسې لوی لوی کمیس او پرتوګ او څه چې کور ته به دی راغو نو کور کې به هم د سادهګۍ او د دې خبره ځکه کوله چې باچا خان به اکثر دا وی چې خدایي خدمتګار ځان خپل په دې اخوا دېخوا څیزونو تربګنو دشمنو په خوشو تشو باندې چې څه د سره یې هغه د پې ځان نه هر کو او د خپل کور آباد نه کو نو یو خو به یې دغې ته ډېره توجه ورکوله چې خدایي خدمتګار به اکثر په کور کې د سادهګۍ درس ورکولو دویم بل خبره به دا وه چې باچا خان هغې ته دا ویلي چې د خپلو بچو باندې تعلیم وکوي علم رڼا ورکړي خوره کوي دغسې بچي یوازې دا نه و چې ګنې یاره تاسو په هلکانو باندې وکوي نه په جینکو باندې هم تعلیم وکوي ځکه چې دا جینۍ چې ده دا به سبا بیا مور کېږي او هغه بچي به دغه کېږي او پالنه به په خطر وي دا به خامخا زور به د باچا خان په دې باندې و دویم نمبره خبره دا چې وه چې خدایي خدمتګار ته دا ویلي و چې زیاتې به نه کوې په کور کې چې څه برخه ته زوی ته ورکړې دغسې به لور ته هم ورکړې او دغسې به ښځې ته هم ورکړې او دغسې ځکه چې په دې کې به فرق نه کوې دغه به اکثر کول لکه زه یو ځلې داسې حساب وشو چې باچا خان او اشک شاه باچا دواړه یو ځای کې قیدیانو نو زه ملاقات له ورغلم نو ما ته داسې کار وکړو چې انار ولا چا روړي نو ما ته انار راکړه ما ته یې چې دا یو ستا یو ستا د ښځې یو ستا د مور او دا یو دوه ستا خویندې دي یو به هغې له ورکړي او یو ستا ورور دی نو دا به هغې له ورکړي نو دا یې ماله راکړه ما ته یې چې دا خپله دا یو حصه ګوره هسې نه چې ضایع نه شي دا یو ته ته ورکړې نو دغه اشک شاه باچا ورسره ولاړو نو هغه دا وی چې باچا خان درته څه خبره کوي نو دا ټیک ده او ته به دا ټوله نو زه ما راوړه نو ما مور له هغه شی ورکړو نو ما ورته باچا خان سوغات راکړی او دا هغه دغه دی دا یو حصه وله ورکړي یو خو دا خبره وه دویمه خبره یې پکې دا وکړه چې ویلې دا جامې چې دي دا زما یو څه ځان سره دو جوړه جامې ماله راکړي تاسو اوس د دو جوړو څه خبره کوله د بیګم نسیم ولي خان او د دغه حقیقت کې به هم دغه دو جوړې وي ځکه بیا به دا یو چې لباس یې اغوستی او دغه به وي درې به یې وي خو دو جوړې ما ته راکړي او ما ته چې دا مور له ورکړه او دې ته د عسکرو رنګ وله ورکړه داسې عسکاره به یې ټکول نو زما والد صاحب به هم هغه جامې اغوستې هم هغسې او دا به یې هم کول د دې دواړو یو رنګې جامې وي نو هغه سکاره او هر صاحب ما وله ورکړ او بیا به د هغې نه پس هغه جامې ورته مونږ دغه کړي او برابرې کړي ما به بیا راوړه بیا به ما دې ته هغه جامې ورکړي اوس چې باچا خان تقریر مونږ اورېدو نو تاسو به کتلي چې هغه کپړې او هغه ټوپۍ د ساده کپړې نه جوړه ساده کپړې دا د هغه یو سبق و چې د خپلو پښتنو وروڼو ته یې ورکولو چې تاسو دغسې ساده ژوند تېر کړئ په ساده ژوند کې به تاسو تنګېږئ نه که چېرې تاسو په ځان باندې ډېر اخوا دېخوا دا کوئ بیا به دا تاسو د هغې دپاره به بیا نور څه کار کوئ مجبورۍ به بیا به هغه تاسو نه شئ برابرولی نو دا شی هغه خولو او بل د هغې نه علاوه خبره داسې وه چې په خوراک کې د باچا خان ډېره لویه سادګي وه او هغه هم ډېره کمه دغه به یې کوله یو ځل یې زه او ولي خان او میجر اسحاق د مزدور کسان یو لیډر و دا د هغې په کور کې میلمانه شوي ناستو نو باچا خان داسې چل وکړو چې مونږ ته به یې کاته نو هغه یو سړي میلمه و هغه نو هغه یو ځل یو مالټه اوچته کړه نو بیا یې د هغې نه پس چې وخوړه نو بیا یې اوچته کړه نو د باچا خان نظر هر طرف ته به و هغه به دې کې هم سبق سړي ته ورکولو نو هغه پکې یو دا خبره وکړه چې یاره پښتون هر څه ته ټینګ دی
خو د خېټې ته دی نه ټینګېږي بعضې وخت او بل دا چې دی په خپله برخه صبر نه کوي. اوس دا کار هغه مېلمه ته په خبرو کې هغه چونکې د یو په دې 2 مالټې خوړلې وي نو یو په کار و چې دا چاره دې خوار داسې نو چې ګنې یاره باچا خان په دې دغه نو هلته ډېرې پرتې وي هر څه ښه ډېرو خو صرف دا سبق یې خلکو ته ښوولو چې یاره داسې کار دی چې تاسو خپل حق دغه کې چې د بل حق سید فاروق شاه صاحب تاسو چې کومې خبرې وکړې نو ډېر زیات خوند یې وکړو چې د باچا خان هغه سادګي او اسلامي تعلیمات چې په کومه طریقه هغه ټولو خلکو ته خپل خدمتګارو ته بیا د قرآن ته رسول نو ډېره مهرباني. رحمت شاه صاحب صاحب تاسو خبرو هم ډېر خوند وکړو نظم هم ډېر زیات خوند وکړو بیا دواړه چې تاسو وستایل باچا خان خپې بخلی ولی خان خپې بخلی نو ډېر زیات خوند یې وکړو. وخت موږ سره لنډ تنګ دی خو یو ډېر ښکلی نظم دی دروند پښتون نو ټولې په شریک اورو. تاسو ډېره مهرباني بیا به هغې نه پس موږ خبرونه اورو تاسو ته اجازت دی ډېره مهرباني. خو دا دروند پښتون نظم اورو تاسو هم ته خوند والي او ګرانو عزتمندو کتونکو تاسو هم ته خوند والي. حالات کرالن پریگ دی پزړونو کې پختو زمونږ خو بهیږي پرګونو کې پختو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پختان دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پختو پختون یم درون پختون درون پختون یم درون پختون درون پختون یم درون پختون درون پختون یم درون پختون په دنیا کې یو روښانه سباون یم خو مې پېژنئ وختونو چې پښتون یم دا زما اوښري جرګې که بدرګې دي او دا د ټولو نظامونو نه زړې دي ننوات داک دګاک اشر دی د دنیا تما خوفل دا هنر دی نو زه په هره مارکه کې بریالی یم د نړۍ د هر یو قام نه پخوانی یم که ښېګړه که خیرت که میلمستیا ده او دا ډالۍ زمونږ هر چاته ویړیا ده गुजू खान के मल खान दे दो तारीख में दमड़ा निरा रवान दे कगल जान दी कगोरियान क अब्दालियान दी